بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسې د نن ورځې درس ته یوازې کمیابو سیستم یا هم کوارډینیټ سیستم ورته ته وایي. یوازې کمیابو سیستم په مجموع کې د ایکس او د وای محورو ته هغه که د ایکس مثبت محور وي، که د ایکس منفي محور وي، که د وای مثبت محور وي، که د وای منفي محور وي، له مبدا څخه تر اخره پورې دغه ټولو ته موږ تاسې د وضعیه کمیابو سیستم وایو. په مجموع کې د ایکس او د وای محورونو ته د وضعیه کمیابو سیستم ویل کېږي. اوس د وضعیه کمیابو سیستم کې موږ تاسې دلته د ایکس محور یو د ایکس محور مبدا دغه رقم شروع شوی چې دا یې خپله باندې صفري نقطه ده یا مبدا ورته یا اوریجن ورته یا په او باندې هم کېږي چې له دې نقطې څخه ښي طرف ته ټولې مثبتې نقطې دي، ټول مثبت قیمتونه دي، مثبت یو، مثبت دوه، مثبت درې، مثبت لای ته نایل او له اوریجن څخه یا له مبدا څخه چپ طرف ته د ایکس محور باندې بیا ټول منفي قیمتونه منفي یو، منفي دوه، منفي درې، منفي څلور دغه ځای ته منفي لای ته نایل کړو. دغه ټول د ایکس منفي محور دی. همدارنګه د وای محور موږ تاسې د وای محور ولې د مبدا څخه شروع کېږي د صفري نقطې څخه پورته ځو، مثبت یو، مثبت دوه، مثبت درې ځای ته مثبت لای ته نایل کړو. دا د وای مثبت محور ده. او همدارنګه لاندې بیا له صفري نقطې څخه منفي یو، منفي دوه، منفي درې دغه لای ته نایل کړو. دا بیا منفي محور. نو دغو ته موږ تاسې په مجموع کې یو وضعیه کمیابو سیستم ورته وایو یا همدارنګه کوارډینیټ سیستم ورته وایو. اوس نو په دغه کې موږ تاسې څلور روبې لرو یا څلور حجرې لرو. څلور روبې دغه ته موږ تاسې یوه روبه یایو، دغه ته دوهمه روبه یایو، دې ته هم درېیمه روبه او دې ته هم څلورمه روبه ورته وایو. په اوله روبه کې ایکس محور هم مثبت ده او د وای محور هم مثبت. دلته په دغه ساحه کې په دغه سطحه کې چې کوم قیمتونه اخیستل کېږي هغه به ټول مثبت وي. په دغه سطحه کې چې کوم قیمتونه موږ تاسې ورکوو هغه به ټول مثبت وي. ایکس هم مثبت ده او وای هم مثبت ده. په دغه ساحه کې به موږ تاسې دا طرف مثبت دا طرف مثبت. په دغه ځای کې موږ تاسې کوم قیمتونه ورکوو کوم قیمت اخیستل کېږي هغه سطحه ټوله مثبت ده، حاصل به هم شي مثبت. په دوهمه روبه کې په دغه سطحه کې چې ده د وای محور مثبت ده او د ایکس محور منفي ده. د وای محور مثبت ده، د ایکس محور منفي ده. په دغه دوهمه روبه کې ایکس منفي او وای چېرته مثبت ده. دلته چې کوم قیمتونه موږ تاسې ورکوو قیمت ته ګورو، که قیمت ایکس منفي و او وای مثبت و هغه موږ تاسې په دغه روبه کې یا په دغه حجره کې موږ تاسې لټوو. په درېیمه حجره کې هم ایکس منفي ده او هم وای منفي ده، ځکه چې دغه سطحه دغو محورو احاطه کوي. دغه سطحه ټوله دغو محورو احاطه کوي. ایکس منفي او وای هم منفي. دا ایکس منفي وای هم منفي. په څلورمه روبه کې موږ تاسې څلورمه روبه کومو محورو احاطه کوي؟ دغه محور احاطه کوي او همدارنګه دغه محور احاطه کوي. اوس نو په دغه محور کې موږ تاسې کوم دغه محور څه دی؟ مثبت ده که نه؟ ایکس محور مثبت ده، دا مثبت او د وای محور منفي ده، منفي. نو دغه سطحه کې که چېرې موږ تاسې ته قیمت راکول شوی و، ایکس مو مثبت و او وای منفي و، هغه موږ تاسې په دغه روبه کې یا په دغه حجره کې موږ تاسې لټوو، ګورو وایي هغې حاصل به پیدا کړو، د دې وضع کوو. اوس نو موږ تاسې ته ځینې قیمتونه راکول شوي وي، هغه موږ تاسې ځینې پوینټونه، ځینې نقطې وي، هغه موږ تاسې موږ تاسې وضع کوو. د وضعیه کمیابو سیستم فایده څه دی؟ د دغو محورونو فایده څه ده؟ موږ تاسې نن سبا چې که موبایل ته وګورو یو لوکیشن پیدا کوو، یو موقعیت پیدا کوو. مثلا له یوې ساحې چې بلې ساحې ته د یو چا کور پیدا کوي یا مثلا یو منطقه پیدا کوي، ته د هغې منطقې نوم په ګوګل کې ورکړه، په انټرنیټ کې ورکړه، په موبایل کې ورکړه، تا ته مکمل هغه ځای درښیي، هغه سړکونه درښیي، هغه لارې درښیي. نو هغه ټول عیار شوي د څه شي په پیسه باندې؟ د دغه ایکس محورونو او د وای محورونو په پیسه باندې عیار شوي، د دغه وضعیه کمیابو سیستم په پیسه سره عیار شوي. صحیح شو؟ همدارنګه نور استعمال یې د تعمیرونو په جوړولو کې چې مثلا د
ارتفاعي افقي سطحي دا ټول د دغو استفاده کول کېږي نور هم دغسې ډېر زیات استعمال لري خو اوس موږ تاسې نقطې پیدا کوو مثلا یو څوک په دغه ساحه کې ولاړ دی چا کور په دغه ساحه کې دی ته یو چا کور ته ورځې هغه کور یې پیدا کوي نو دغه نقطه به چېرې څو به یې هغه یا مثلا په دغه روبه کې یا په دغه ساحه کې هغه څوړ پیدا کوي مثلا په دومره اندازه باندې به روایت مې هم کړی څه دلته بیا د ایکس محور باندې راکاږي یا مثلا دا عمله ایکس محور باندې مې اندازه لاړ بېرته پورته ولاړ چې پورته ولاړې روایت مې هم هغه د نفر پورته به وورسېږي صحیح اوس نو دلته موږ تاسو دا هم دغه محور موږ تاسو ایکس واي محورونه لرلي وو چې کیمیاوي سیستم ده ایکس مثبت محور د ایکس منفي محور د واي مثبت محور د واي منفي محور په دې کې موږ تاسو ته دغه نقطې راکولی چې لومړۍ نقطه موږ تاسو پوینټ 1 معلوموو څلور او پنځه دغه موږ تاسو د ایکس محور رامنځته کړي دا د شیشې محور رامنځته کړي د واي محور دا به هر وخت دا اوله برخه به موږ تاسو د ایکس محور کې لټوو او دوهمه برخه به د واي ایکس څو ده څلور اوس مثلا د یو چا کور ته ورځې چېرې ته مېلمه یې هغه کور ادرس درڅه ډک دی نو ته مثلا لوکیشن ته دغه ساعت نقطه ده ته راځې د ایکس محور باندې څلور واحد ولاړې څلور کیلومتره ولاړې څلور میټره ولاړه حساسي یو دوه درې څلور دا ممکن راوړی چې داسې د دې سفرونو کې چې روان څلور ولاړې اوس نو د واي محور باندې څو واحده ولاړ شي پنځه واحده دغسې موږ تاسې پورته وشو تر پنځه واحده دا به بیا پورته راوړو اوس نو څلور واحده د ایکس محور باندې ولاړې پنځه واحده د واي محور باندې ولاړې دلته دې نقطې ته راوړی چې دغه نقطه هغه نفر کور دی چې ته مېلمه یې کړې ته دغه نقطه ځان راورسوه هغه کور دې پیدا کړه په اسانۍ سره یې کولی شي نو دا پوینټ څو دغه نقطه ایکس څلور واي څو پنځه دوهمه نقطه راکړل ځای دوهمه نقطه اته او دوه د ایکس محور به موږ تاسې څو اته واحده ځو او د واي محور به څو واحده دوه واحده یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته د واي محور باندې څو واحده دوه واحده دوه واحده اوس موږ تاسې دا بیا پورته راولو دغه نقطه پوینټ 2 چې څو ده اته او اوله برخه یې د ایکس محور نمایندګي کوي دوهمه برخه یې د واي محور نمایندګي کوي راځو درېیمه نقطه درېیم پوینټ پیدا کړو منفي پنځه او مثبت درې منفي پنځه ایکس چې د منفي ده ایکس منفي ده واي چې د مثبت ده کومه ساحه کې به دغه دوهمه نقطه کې به موږ تاسو ولټوو دوهمه رقم دا په دوهمه رقم کې ایکس منفي ده دا د منفي پنځه منفي یو منفي دوه درې منفي څلور منفي پنځه او واي مثبت ده درې واحده به پورته موږ تاسو که چېرې واي هم منفي وه دا به لاندې ده اوس واي مثبت ده نو باید موږ تاسو پورته وسو واي مو منفي دغه پوینټ مو څو ده منفي پنځه او درې بل پوینټ دی بل نقطې ته هغه څو ده منفي شپږ او منفي څلور نو داسې ایکس هم منفي ده او واي هم منفي ده نو په دغه حالت کې موږ تاسې دغه په درېیمه روډ کې اچوو ولې دغه ساحه دغو دواړو محورو احاطه کړې ده منفي محور د ایکس ته او منفي محور د واي په دغه ساحه کې باید موږ تاسې دا ولټوو منفي شپږ واحد د ایکس محور باندې منفي یو منفي دوه منفي درې منفي څلور منفي پنځه او منفي شپږ د واي محور ټول منفي څلور نو لاندې تر څلورو پورې موږ تاسې منفي څلور ځان رارسوو دغه نقطه مو څو شوه منفي شپږ او منفي څلور بله نقطه هم موږ تاسې هغه څو ده اووه او منفي پنځه یعنې ایکس مو مثبت او واي مو منفي ده نو هغه موږ تاسې په دغه روبه کې یا په دغه ساحه کې موږ تاسې لټوو ایکس مو مثبت ده او واي مو چې منفي ده ایکس مو مثبت وده مثبت یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه او واي مو څو ده منفي پنځه نو منفي پنځه واحد موږ تاسې دغه نقطه موږ تاسې پیدا کوو ولټوله چې هغه څو ده
دغه نقطو کې موږ تاسو دلته خپل هدف یا خپل ځای موږ تاسو پیدا کړو چې دغه د وضعي کمیاتو سیستم په مرسته سره د وضعي سیستم کمیاتو سیستم په موږ سره موږ تاسو کولی شو دغه پیدا کړو. نو د مجموع کې د ایکس او د واي محورونو ته موږ تاسو د وضعي کمیاتو سیستم وایو چې په هغه کې اوله روبه، دوهمه روبه، درېیمه روبه او څلورمه روبه. او له هغه څخه وروسته په اوله روبه کې موږ ایکس او واي دواړه مثبت دي، په دوهمه روبه کې موږ ایکس منفي او واي مثبت ده، په درېیمه روبه کې موږ ایکس منفي او واي هم منفي، په څلورمه روبه کې موږ بیا ایکس مثبت ده خو واي چې منفي ده. سره خلاص دا موږ تاسو د وضعي کمیاتو سیستم په دې طریقې سره موږ تاسو نورې نقطې هم ورکولی شو، نورې نقطې هم ورکولی شو، هغه د وضعي کمیاتو سیستم کې موږ تاسو په اسانۍ سره پیدا کولی شو. صحیح. اوس که چېرې دا مثلا څوک وایي چې زه دغه ساحه پیدا کوم، دوه کورونه دي، یو کور دغه ده او بل کور هم دغه ده، دوه کورونه دي، د دوو شناخته کورونه دي، دوو کورو ترمنځ فاصله پیدا کوم، څومره فاصله ده؟ دغه فاصله د دغه نقطې څخه تر دغه نقطې پورې څومره فاصله ده، څو کیلومتره فاصله ده، دا زه پیدا کوم. نو هغه انشاءالله په بل ساعت کې موږ تاسې د دوو نقطو ترمنځ فاصله څنګه پیدا کولی شو، هغه انشاءالله وروسته موږ تاسې. صحیح شو؟